دغه خانې چې تاسو وینئ په حقیقت کې د 27 شمېرې انځوریز بڼه ده. د 27 عدد په چپې خوا کې چې د لسیز خانه ده 3 لیکل سوي او د 3 لسیو یا د 10 معنا ورکوي. دا لسګون، دا لسګون او همدارنګه دا لسګون. 3 لسګونې لرو او څنګه چې وینو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لس خانې لرو او و په یویزې خانه کې دی، یعنی و دانې یو ګونې لرو. دلته وګورئ 1 2 3 4 5 6 و دانې دي، سمه ده؟ نو ویلی سو چې 27 سره مساوي کیږي له 3 لسګونې، یعنی دغه بل رنګ باندې به یې ولیکو 3 لسګونې جمع و یو ګونی. اوس که وغواړم چې 27 سره یو عدد جمع کړم، مثلا که وغواړم 2 ورسره جمع کړم، نو څو لسګونې او څو یوګونې به په لاس راسي؟ ډېر ښه، راځئ اوس به یې وګورو. موږ غواړو چې 2 ورسره جمع کړو، سمه ده؟ یعنې 2 یوګونې. نو دا یو او دا هم 2 خانې مو زیاتې کړې. اوس موږ بیا هم 3 لسګونې لرو. څو لسګونې؟ 3 لسګونې. مګر یویزې خانې مو هم بدلون کړی. اوس موږ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دانې یوګونې لرو او یا کولی سو چې ووایو و جمع 2 مساوي 9 کیږي. نو لیکم چې جمع 9 دانې یوګونې. او یا هم کولی سو چې داسې ولیکو لکه دا پورتنی غوندې 27 جمع 2. نو زه لیکلی سم چې 10 او ورسره په څنګ کې 9 چې 9 کیږي. او دا په دې انځور کې ډیر واضح لیدل کیږي. ګورئ چې دلته 10 لرو، یعنی 3 لسګونې لرو او بیا دلته 9 دانې یوګونې چې 9 کیږي.